الرحمن الرحیم راځو فوټوشاپ کې نن زموږ او تاسو ټولز کې چې کومه موضوع ده د آی ډراپر 3D میټیریل آی ډراپر ټولز کلر سیمپلر ټولز رولر نوټس او کاونټ ټول دا زموږ او تاسو نن موضوع ده چې په دې موږ او تاسو خبرې کوو آی ډراپر ټولز دا څه کار کوي آی ډراپر د نوم نه ظاهره ده یعنی دا یو کلر راخلي لکه مثال یو کلر دی په ایمیج کې هغه کلر ستا خوښ شو اوس درته وایي چې دغه عکس د ایمیج نه یو کلر راواله بیک ګراونډ ته ورکړه یا په هغه ټکس ولیکه نو دې لپاره به موږ او تاسو په څه نه کارلو آی ډراپر نه لکه فایل مینو ته راځم اوپن ته راځم د مثال په توګه دلته زه راځم پکچرز ته راځو نیو پکچرز ته به راشو او دلته راشو دا پکچر به واخلو دا ایمیج ما اوپن کو اوس که داسې درته وویل شي چې دا کلر راواخله دا کوم کلر چې دی دا بیک ګراونډ او په دې زړه باندې همدغه کلر کې لیکلو که نو بیا به تاسو کار کوئ آی ډراپر نه به کار اخلئ په آی ډراپر به کلیک کوئ چې کوم ځای نه کلر هلته یو کلیک کوئ ګوره ډایرکټ به هماغه کلر راواخلي اوس که زه ټکس ټولز واخلم او دلته ولیکم مثال نایس نو ګورئ په هماغه باندې لیکلو شوه که نه په هماغه سټایل ګوره د لیکلو سټایل هماغه دی او که نه یا که داسې اوس درته وویل شي چې دا عکس دی دې کې د ایمیج کې دا یو زړه ورک که دغه رنګ ورته ورکړه یعنی دا سوچه دې نه غیب که یو خدای چې ډیلیټ کول وي یو کلر ورکول وي نو موږ او تاسو به څه وکړو ری به شو همدغسې آی ډراپر ټولز به واخلو کلیک به کړو رنګ خو هغسې اوس رنګ به په دې څنګه استعمال برش ټولز نه به کار اخلي دلته به راشئ یا اریزر ټولز یا برش ټولز دی سوري ری به دلته انډو برش ټولز نه به څه واخلئ کار به واخلئ دا دی برش ټولز نو څه ګوره هماغسې کلر اخلي که ګوره دا ورک شوی ګورئ هماغه کلر مونږ واغوستو دا یو ایمیج هم پې کې ورک کړو دا زړه هم پې دا ورک یې په دې شکل دا هم غیبولی شي یا ورته دا سپینوالی پکې زیات که آی ډراپر ټولز واخله کلر واله دې ځینه اوس ریشه برش ټولز ګورئ دا پکې د زیاتولی شي ګورئ نو دا آی ډراپر ټولز کار دا دی رنګ اخلي د یو ځینه رنګ کیچ کوي اخلي پیک اپ پیک کوي اخلي بل مثال هم در کوم فایل ته راځم اوپن ته راځم دلته ایمیجز ته پکچرز ګرلز پکچرز کې مثال دا عکس دی دغه عکس نه زه غواړم چې دا بیک ګراونډ د عکس سوچه ختم کړم دا بیک ګراونډ کوم یو نو همدغه کلر زه غواړم چې دا کوم عکس چې د تصویر کې ښکاري همدلته به ورکړو دا به څه چې ورک به شي که نه نو آی ډراپر به واخلئ کلیک کوئ راشئ دلته برش ټولز واخلئ برش ټولز ګوره ورک شو که نه ګوره یو بیک ګراونډ ته جوړ شو که نه سوچه ایمیج نه موږ هغه څه ختم کړو همداسې بل ایمیج راوړم اوپن ته راځم مثال په توګه دغه عکس دی دا زما په کار دی کې مثال دا ځای ختمول غواړم یا دا ځینې ده نو همدا کلر ورته ورکولی شئ په دې شکل نو دا د آی ډراپر خپله کار دی یا که فایل ته راشو اوپن ته دلته زه لږ بیک ځم یو بل عکس راوړم چې ښه مثال تاسو ته ښکاري شي دا عکس مثال ما راوړو اوس دا لیکل زه ختموم لیکل ته غواړم دا بیک ګراونډ کلر ورکړم
نو موږ به څه وکړو آی ډراپر ټولز واخلو کوم کلر ورکړه هلته کلیک کا راشه بیا برش ټولز والی برش سایز لږ زیات کا کنټرول دغه کاو بریکټس اوپن سره سایز زیات کې ګوره ورک شو که نه دې ته دا کلر ورکړه ډراپر ټولز دی برش ټولز واخله ګوره اوس ته چې دا کلر دلته موږ کلیک ډېر کړی کلر هم ډېر هغسې ګوره دا د ډراپر ټول څه دی وظیفه دا ده نو د ډراپر ټول وظیفه سرټیفیکیټ کې مې استعمالولی شو لکه مثال ته که زه شم یو سرټیفیکیټ راواخلم او د یو دانه به نټ نه ډاونلوډ کړم دا ریکارډ سټاپ کوم فایل ته راځم اوپن ته سرټیفیکیټ ډیزاین سې راخلم مثال دا سرټیفیکیټ مې راواغست دا ډیزاین ګورئ ما نټ نه اوس هسې ډاونلوډ کړو ډیزاین مې خوښ شو اوس دا ډیزاین زه خپل هم جوړولی شم خو جوړم وخت نیسي دا لیکل زما نه دي په کار چې زه دا ته ختم کړم غواړم ختم یې کړمه نو څه به وکړئ ډراپر ټولز به والو بیکګراونډ کلر کاپي ګوره ډایرکټ یې واغستو برش ټولز سره یې شه سایز د برش لږ وړوکی کړئ ډایرکټ به دا په دې ذریعه ته ختمولی شي ګوره څومره کار دی ډراپر څومره ښه کار دی څومره زموږ کار اسانه کړو بس سمپل ته ټکس ولیکه ګوره د هغې ټکس ختم شو ته پکې خپل ټکس ولیکه نو په دې طور دا د ډراپر نه موږ کار اخیستی شو بل چې دا 3D میټیریل آی ډراپر ټولز دی دا 3D سره کار کوي دلته 3D اوس موږ سره نشته څه شی 3D سره چې هغه ته کلر چینج کوي کلر سمپلر ټول ګورئ مثال زه دا یو امیج راولم زما یو کلر پکار دی چې دغه کلر دا کلر یا دا کلر دا د کوم کوم رنګونو نه جوړ دی سمپل یې ما ته وښایه نو کلر سمپلر ټولز واخله او کلیک که ګوره ورته ښیي چې ده کې کوم کوم رنګونه استعمال شوي دلته ورته سمپل ښیي ګوره CMYK څومره استعمال شوی دی رډ ګرین بلو سمپلینګ یې دلته ورته شو کوي لکه یو رنګ دی ستا خوښ شو ته چې دا رنګ سمپل ما ته وښیه چې کوم هغه کم مثال ته جوړ شوی کم رنګونو څخه جوړ شوی نو دلته به تاسو څه والی کلر سمپل ټولز نه به کار والی ګوره دا رنګ دی ګوره سمپل ډایرکټ بدلی مثال ګوره دا کلر دلته ورته شو کوي ګوره کلیک کوئ او که داسې پیکه شوی ګوره دلته راځم یو بل امیج ته مثال دې امیج ته ګوره دا کلر د کوم رنګ نه جوړ دا توره دلته ورته ښیي چې څومره ریډ شوی څومره ګرین څومره بلو یې که همداسې راشي یو بل امیج ته راشي دلته ورته ګوره شو کوي دا ګوره رنګ دلته ورته سمپل شو کوي بل رولر دی رولر څه ته وایي خطکش ته مثال لا امیج دی دا تار اوسه دی کس اندازه رولر څخه مثال څومره اندازه ده رولرز ټول په ذریعه دلته ورته شو کوي چېرې دی هایټ څومره دی ویټ څومره دی دلته ورته شو کولی شي د داسې مثال څنګه دی دلته هم درته شو کوي چې د هایټ او ویټ څومره دی د دې کس مثال رولرز اخلم ګوره لکه یو ډیزاین جوړوئ درته دې ناب باندې جوړ کړم رول سورس باندې کلیک کړه د دې ناب دلته وګوره چې څومره دی بل چې نوټس دی نوټس هم نوټ ورکوي لکه دا وخت ستا چا راوړی دی ته دلته ځان ته یو یاداشت لیکي چې دغه زه څه ایډیټ کړم مثال دا ته کس وایي چې په دې کار وکړئ د کلر چینج کړل ته ځان ته نوټس لیکي چینج د کلر صحیح شو بل درته لیکي چې مثال امیج کې ایډیټ لکه دا چینج د کلر او همداسې درته وایي چې یاره دا ریموف د مین فرام پکچر داسې درته وایي چې دا سړی ایسته کړه دلته ارزه چې دلته د مارکس کې د پلیس مای پکچر هیر دلته ګوره ځان ته یو نوټ کېښودلی شي دا نوټ شو یاداشت چې کله هم دا نوټ غواړې وګوره کلیک کړه دلته به ورته شو کوي یا رایټ کلیک دلته لیکلي اوپن نوټس ډیلیټس نوټس څومره نوټس چې دلته په دې ایمیج کې ورکړي ټول څه کولی شي ډیلیټ کولی شي بل کلی شو موږ تاسو کاونټ ټولز دی کاونټ شمیرلو ته وایي شمیرل دپاره استعمالي ګوره 1
دواسې څومره لیرونه دي درته کاونټ کوي. لکه دې دپاره ما یو ایمیج راخلمه راځم پکچرز ته نیو پکچرز کې به دا ایمیج چې مثال لیک درته کاونټ که چې دا نیله رنګ څومره دی دا لکه دا جاول یو ګوره یا داسې مرۍ غوندې دا کاونټ که یو ټول شماري او که دا یو کلر والا شنې څومره دي نو ګوره کاونټ ټولز کار والا 1 2 3 4 5 6 7 په دې شکل کاونټ کوي. کاونټ رنګ د څنګه ولته چینج کولی شي دي ځینه ګوره یو ګوره چینج شو کلیر کوئ دې ځینه کلیر کولی هم شي یو کلیک سره. نو کاونټ خپله دغسې شمیرل دپاره څه کېږي استعمالوي. د دې نه بیا ګروپ جوړول ته ګروپ هم جوړولی شي د کاونټس نه. نو کاونټس لیر شماري څومره لیرونه دي یا داسې شمیرل دپاره تاسو هم څه کولی شئ استعمالولی شئ. دا موږ سره آیډروپل ټولز و 3D میټیریلز ټولز و کلر سیمپلر 3D میټیریلز ټولز خو ما ورته ویل چې دا په 3D سټایل کار کوي. اوس دلته موږ سره 3D سټایل نشته که چېرته 3D سټایل وي دا هغه سره موږ استعمالولی شو. نو دا موږ سره دا ټولز وه چې په دې ویډیو کې تشریح شوه.